پاکستانی حکومت یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ پښتونخوا کې له ګوندونو سره احتمالي عملیات همغږي کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستي جنرال عاصم منیر د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت له والي او د دغه ایالت له ملتپالو مذهبي سیاسي ګوندونو سره په 4 ساعته ناسته کې د دغه ایالت پر وروستي امنیت وغږېد. منیر وویل چې په خیبر پښتونخوا کې به استخباراتي عملیات دوام وکړي. منیر د دوشنبې په ورځ د پښتونخوا د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې به لوی عملیات نه ترسره کیږي، خو استخباراتي عملیات به دوام وکړي. د استخباراتي عملیاتو څرګندتیا تر اوسه رسنیو ته نه ده په ډاګه شوې، خو دغو ګوندونو ته یوې نږدې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې پوځ په 3 سیمو بنو لکي مروت او شمالي وزیرستان کې د احتمالي عملیاتو لپاره له سیاسي ګوندونو سره پر همغږۍ بوخت دی. په دغو 3 ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو فعالیتونه او د پوځ او امنیتي ځواکونو پر پستو بریدونه ډېر شوي دي. د منظور پښتين او پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ جوړې شوي پښتون قومي جرګې د دوشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د پاکستان پوځ به په پښتون وطن یو ځل بیا پوځي عملیات پیلول غواړي. د پوځ مشر جنرال عاصم منیر نن پېښور ته لاړ او هلته یې د بېلابېلو ګوندونو له مشرانو سره وکتل. ځینو ګوندونو او مشرانو د پوځ له مشر سره له کتلو انکار وکړ. پښتون قومي جرګه وایي پوځ تیر کال په پښتونخوا کې د عزم استحکام په نوم عملیات پیلول غوښتل، خو هغه وخت پښتنو د دغو عملیاتو پر وړاندې پاڅونونه او احتجاجونه وکړل چې له امله یې د پوځ پلان وځنډېد. د پېښور په ناسته کې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرتابه د پاکستان له پوځي چارواکو وغوښتل چې د پاکستان د داخلي امنیتي ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي.